پرون یو کس راپورته شولو بیا دغه خبره وکړه چې کري صاحب په ټولو اهل سنت باندې د کفر ټاپه لګوي دغه خبره وکړه ما ورته چې نه دغسې نه دی که دغه خبره تا اورېدلې وي کري صاحب په هغه کفر ټاپه لګوي چې هغه د موږ اهل بیتو د موږ عایشه رضی الله د موږ عمر رضی الله ته توهین کوي په هغې پسې دغه مبارزه د شروع کړله مچاسې خو موږ سره ډېر اهل تشریف په افغانستان کې هم شتون لري ډېرو هېوادو کې دي ولې کري صاحب هغه باندې کفر ټاپه لګوي په ټولو شیو بله کري صاحب یو خو دغه خبره ده کري صاحب مجبور جان دی باړه چینار زه تاسې ته اوس میشي جان درته ښیم له افغانستان په نورو دنیا کې څه شی دي د دې شیو میسجان ماته راغلي چې د باړه چینار ټولو شیو ته خپلو شیو ملایانو کافران ویلي بیا یې منئ راسره بالکل کري صاحب همدغسې ډېر خلک دي دلته ته معلومات شته چې هغه په دې کې دا خبره لږ ورسره ونیسي چې او کري صاحب ټولو باندې دغه فتوا ورکوي او بله کري صاحب یوه بله دا هغه دوی ځان رانه خلاصوي دوی چل کوي دوی فریب کوي دا خبره درواغ ده موږ چې کومه خبره کوو د قرآن خبره په نره کوو نه له چانه ویره لرو نه له چانه ډار لرو کومه چې د قرآن خبرې وي کومه چې د ما د رب د ما د پیغمبر خبرې وي هغه بیا په نره کوو په نره باندې کو دا د په خلاصو غوږونو واوري په هر ځای کې چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین سپکاوی څوک وکړي په هر ځای کې چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس توهین سپکاوی څوک وکړي په هر ځای کې چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه توهین څوک وکړي او په هر ځای کې چې د قرآني اهل بیت توهین څوک وکړي دا مسلمان نه ده لسره دا خبره موږ په نره کوو چې هر څوک دا کار وکړي چې څوک یې نه کوي هغه سره موږ کار نشته همدغه خبره همدغسې ما همدغه ځواب ورکړو کري صاحب بله خبره ده کري صاحب د دوی له طرفه خو ډېر بروډونه دي چې چلیږي او ډېر په غټه سطحه توهین کوي کري صاحب خو د موږ اهل سنت ځوانان هغه هم دغه بروډونه چلوي او دوی ته زیاړې کوي کري صاحب په دوی باندې غږ وکړه آیا په اسلام کې موږ ته د کنځلو اجازه شته یا په دې باندې لږ وضاحت ډېر دوستان چې په ما نیوکې کوي یا ډیر دوستان ماته ګوته نیسي وایي قاري صاحب د اهل سنت لیفونه دي هلته کنځلې پکې کوي هغوی ته وایي چې په خدای قسم والله که یا د الله رضا وګټئ والله که یا د الله جل وعلا د دین خدمت وکړئ ځکه تاسې د بدو جواب په بدي الحمدلله موږ تاسو دلیل لرو قرآن لرو الحمدلله حقیقي دین لرو الحمدلله حقیقي مذهب لرو الحمدلله قرآن مو حق د دین مو حق د رسول مو حق د صحابه مو حق د اهل بیت مو حق دي څه ضرورت ته چې ته راځې دوی ته د کنځلې جواب په کنځله ورکوي دا د کمزورو خلقو عادت ده دا د ضعیفو خلقو عادت ده چې څوک چاته د بدي جواب په بدي سره ورکوي هېڅ وخت کې اهل سنت والجماعت ځوانانو ته دا وایم لیږ له الله نه وبېرېږئ له الله جل وعلا نه ډار وکړئ خپل قبر مو مه خرابوئ خپل آخرت مو مه خرابوئ دغه د دې د صحابه و د دفاع د بیخي په تاسې ټول عمر د الله در باندې ونه کړي چې تاسې په لوی لاس باندې خلقو ته دا زمینه برابروئ چې هغه د توهین و سپکاوی وکړي مې کوئ که مو په وس کې نه وي مې کوئ که مو په وس کې وي بیا صبر ولرئ تحمل ولرئ بیا به تاته د مور و پلار کنځلم کېږي ته چې د عایشې رضی الله عنها په عزت باندې خبرې کوې نو تاته به د مور کنځلم کېږي د پلار بم کېږي د خاندان بم کېږي توهین به دې هم کېږي سپکاوی به دې هم کېږي بیا به حوصله لرې بیا به لویه سینه لرې بیا به دا نه وایې چې د ما توهین دې ولې کړی ما ته د کنځله ولې کړی ما ته د سپکاوی ولې کړ نو هغه ځوانانو ته وایم چې هغه دې دا کار نه کوي مجبور جن تاسې ورځئ نور دوستان دې ورځي هغو کسانو ته دې وایي چې دا کار مه کوه همدغسې کري صاحب نن زه دوه درو بروډو ته ورپورته شوم د اهل سنت ځوانانو ډېر احساساتي شوي وو نو ما ورته وویل چې ګوره نه د موږ په دین اسلام کې دغه اجازه شته کري صاحب شفیع د موږ دلته عالم دی ګوره هغه بار بار تاسو ته دغه خبرې کوي مجبور جان یو کنځلماران دي د هغو کار دغه ده نو هغه څه وایي کنځلمار خو نه آیات زده ده نه حدیث زده ده نه د صحابه و سیرت پیژني نه اخلاق پیژني هغه سره د خپل لایف غم وي د خپلو لیدونکو غم چې څه ورته ووایو کنځلې توهین زه به بیا یو بله جالبه درته وکړم یو ورځ زه یو لایف ته لاړم ځانو سره یې لیکلي و چې موږ د صحابه و دغسې یو خبره یې کوله چې موږ اهل سنت یو نو زه چې ورننوتلم مال دا کنځلې مه کوئ ما ټیم شروع وکړه په کنځلو باندې
کمنټ مې ورته وکړل ما دا کنځلې مه کوئ زر مې په خې ځینې راسپک کې کړي چې دا مردارې اوبه دي جامې دي نورې ورسره مردارېږي نو داسې لایفونو کې مه کښېنئ او ورته وایاست چې موږ د صحابهو دفاع په کنځلو نه کوو موږ د امهات المؤمنینو دفاع په کنځلې نه کوو دا بخاري داسې ورته راواخلي له دې بخاري نه دوی داسې منډې وږي لکه شیطان چې له اعوذ بالله نه منډې وږي ډېره کري صاحب پرون همدغسې دغه کوم نوم چې وخت ابا احمد یو کس راغلو سرکش په نام و اهل تشیو وایي زه به ابا احمد ته راولم خو د ده لایب ته یې مونږ نه ما راوله وایي ما ورته وایي ولې ده لایب ته ولې نه ورځئ هلته مونږ شرمېږو د تا لایب کې کسان کم وي دلته به پټه خبره راسې نږدې نه پوه شوې یو به ته وي یو به زه وم او دی به زه درته راولم ما چرڅه په نغې چلنج خو هلته خې راوله ولا په غیر زه ته بیمار وې کري صاحب پرون نه بله ځو لکه چې ته بیمار وې 10 بجې مې ورسره وعده کړې وه او دا یوه بجه نیمه بجه وه دا یې راغله لاندې و چې زه خو اوس راغلم ما ورته چې ګوره د خپلې وعدې کې بېخلفي ما کوه کري صاحب نو دوی نشه دا یو کس پاته ده دا یو کس پاته ده په دې لنډو شپو کې به وګوري که خدای کوي په لنډو شپو کري صاحب کچېرې ما وعده ورسره وکړله د دوی نږدې کسان دي که ما وعده ورسره وکړله بیا زه ایمې وخت کې هغه ته کوم قربان هر وخت کې ورته تیار یو بفضل الله وکرمه په هر وخت مننه بس نور ملګرو ته ورکړئ ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله ته بلک وخت ورکو خو دې چې خپه نشي دغه ګل خانه مهرباني او نمبر 1 ورور تاسو دوه نه بخښه غواړم دغه کیپټن ته لږ وخت ورکو چې دی سوای بیا تاسو ته راځو کیپټن مېک د خلاص کړ السلام علیکم قاری صاحب محترم تا او ټولو ملګرو ته دې سلام لیکي وعلیکم السلام قاری صاحب محترم وخت دې منځ ما سه یا دوه جيبه خوبونه لیدلی دا کار زه نه کوم دا کار نه پیپیږم په خدای کې پیپیږم په خوب لیدلای د خوبو معنا باندې مینه مې د زده دي زړه سره د خوبو معنا مې د خوب لیدلای نو تو خو ما نه یې لیدلای و د زړه سره تا به محمد صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلای ما خو ته نه یې لیدلای خو زه تار وخت وینم ښه ګوریا تاسو د څه چلو کړی ما معاف کړی په دې خوبونو کې مې معاف کړی دی الله خاطر وکړي معاف کړی دی خو به درته حضرت حمزه رضی الله عنه په خوب لیدل چې درې قبر څنګ په څنګ او یو شنه ګوته په ګوته دا ګوته ماته راکې د سپینو زارو ها بس خاص نه کمال نه لري فقط هم دغه د لایف ته ناست یو ګورو پوسټ خبرې اورو واګم ورته نیولای بس د صح ورور زبم ګناهګار یم تاسو به ګناهګار یاست بهترین جواب معتبر کو الله دې قبول کړي قدرمن سي کیپټن مهرباني تاسو نه اخلاص کې کیپټن قاری صاحب محترم السلام علیکم وعلیکم سوال د قاری صاحب خې جوړې موره جګایانه مړه بس دا لوتی فتواګانی د شروع کړي دی ولا ډیر د خپا کړو یاره والله کوم شروع کړي دی الله بندگانو تاسو سي رسول الله دي صحابه او یو امهات المؤمنین ول توهین او سپکاوي نه وای کړي موږ تاسو څه کار درلودل سمو کوله ست دی الله بندگانو ټول عمر مو په توهین او سپکاوي کې تیر کړل نو موږ مجبور رسولو په خدای قسم مجبور رسولو نو قاری صاحب محترمانه قربان شوم پروردگار د صحت دیر کی پښتونې موږ څه کله ته توهین نه کوو یو ځل په توپ ولا د پښتون نوم په توپ ولا خدای دې پښتون په توپ پسې وری پښتون زه څه کوم پښتو باندې موږ نه یو را یو ځای سوي موږ په قران په دې قران را یو ځای سوي خبره خو مو واوره کنه لکه پښتو خایو شاید لکه دا مجلس کې پښتو کې یو شی ولا که دومره قدر راته لري لکه دا قلم دومره قدر ولا راته لري دا قران سني زه پښتو څه جزاکم الله خیر هغه خبره صحیح ده اول قران د قاری صاحب خو بیا پښتو خو یو رواج لري او اصول لري خیر اعظم مهرباني تو یای څه مطلب قران نو بیا خو د ماکی کوټه څه د سعودي عرب کې کوم ډانسونه وشو محترمه
دی باندې خو بیا د اسلام ستونزه ده کنه دی باندې خو بیا زه چیلنج درکوم ګوره زه چیلنج درکوم کپتان جان زه چیلنج درکوم کومه ویډیو چې جوړه شوې د کعبه معظمه په شکل په سعودي عربستان کې کچا دارته وخودل چې دا په سعودي عربستان کې سوی مالک صبر وکړل په دې خاطر داخله خمیمال ودرېګه دی الله بندگانو دا په ارجنټین کې دا کار سوی د لارس یا ویډیوګانې په انټرنیټ کې وګورئ هر څوک چې راسي غوږ ته لاس وروړي د الله بندګانو په سعودي کې به ناروا کارونه سوي بالکل ناروا کارونه که په سعودي کې کېږي که په پاکستان افغانستان په هر ځای کې ټول ناروا دي لیکن دا د کعبه شکل په خدای قسم که په سعودي کې سوی دی الله بندگانو لارسي ورسي وګوري انټرنیټ کې وګوري دا په ارجنټین د کڅ بلا ده ما په غورس په دې باندې معلومات کړي ورسي دا په 2023 کې که په 2022 کال کې د دغه ډمې د کومه سي خطر دی خپل چې شي ورته وایي کنسر ورته وایي که څه شي ورته وایي دا نوم دا یې په هغه کال کې کړی د په هغه ځای کې کړی اوس خلکو راخیستلي د سعودي عربستان د بدنامي دپاره د مکې مکرمې د بدنامي دپاره راوړه کپتان صاحب کړي دا راته ښکاره که چې دا په سعودي کې سوی په الله قسم زه میډیا پرېږدم قاري صاحب محترمه په ټوله دنیا کې دا هغه شوی دی پر سعودي کې د اوس شوی دی راوي دا اوس راوخې بلې خواته نه ځو بلې خواته نه ځو راوخې قاری صاحب میډیا ونه ډاکه دی نو ته اوس یې زما ته راوښیه خو میډیا ورنه ډاکه دی نو ټوله دنیا یې ګوري سپین نه ډنسرې بوت میډیا له څه شي ډکه میډیا له څه شي ډکه دا سعودي عرب چې کوم په ریاض کې وشوله په ریاض کې څه شي سوي دا ډنسونه څه وکړو دا جونیټر لوپېز څه بوتلي وه ښه ته په کوم هیواد کې یې زه په اوس په زره مخه په ترکي کې یم دا په ترکیه کې چې کوم ډمتوب کېږي دا په سعودي عربستان کې چې کوم ډمتوب سوی دا د ترکیې هغه 90% ورته هم نه ورسېږي خو همدا د یم زه ته نورو سې ویلې خبرې نه کوې څنډه در نیولي یو شیعه اسرائیلو نیولې خبرې نه کوې فلسطین نیولې نه کوې تاسې ولې صبر سیده تاسې ولې په د عائشې رضی الله عنها پسې راسرخ سوي یاست ولې په صحابهو پسې راسرخ سوي یاست ولې نور کارونه نه کوئ دا ورپسې کړي دي کوم خنزیر کړي دي ته لږ ما ته وښیه د تا ملا یې کوي د تا په امام باړه کې کېږي د تا په میډیا کې زه ولې راغلم تاسې له مانه ولې دا پوښتنه نه کوئ او کپټن د نوم د کپټن جان د زړه سره زه ولې راغلم دا پوښتنه مو له مانه ولې یو ورځ ونه کړه چې قاري صاحب ته ولې دې میډیا ته یا دې ولې په موږ شروع راوکړه د دې سبب څه شی و قاری صاحب دالته خو میډیا کې چرسیان دي لوپاران دي شرابیان دي راځي کنځلې کوي هم اهل سنت کې دي هم شیعو کې دي خو بعد ارزي کې شته قاری صاحب زنه تا په باړه چنار کې کوم یوز درته وخودل په ویډیو کې چې په اول باندې لعنت وایست ابو بکر رضی الله عنه خو په دوم باندې لعنت وایست چې عمر رضی الله عنه وایست په دریم لعنت وایست چې عثمان رضی الله عنه ولی قاری صاحب دا خو اوس علم کمای دی نو اوس موږ بدلته دي کې څه وایو څه زنا خلک دي اوس تا علم کړی دی تا ته د اسلام معلومات شته دي ما ته نشته هغه ملا دې درته وایي وا کپتان جان د زړه سره په خدای قسم هغه ملا دې درته وایي زه له تا نه یو پوښتنه د یوې پوښتنې جواب راکړه کپتان د یوې پوښتنې جواب راکړه و د زړه سره ګور زه په دغسې نرمک در سره غږېږم عمر رضی الله عنه په اړه ته څه وایې صحابیو مونږ خو وروره موږ به د مالی خالق مو بیا غوي په اړه څه دالته وضاحت ورکو هغه الله اکبر د تا مولا د اتور پټکۍ ستړي په استرالیا کې ده ان شاء الله دغه سي د ابو بکر د عمر بچان به ورته پیدا سي که خدای کوي سیوري یو کار ور باندې وکړي کدي رب رضاوه دی ویل وای دا ابو بکر دا عمر دا وای کافران دي د کفر وای زه درته ثابتوم آیا امام علي عليه السلام خپل لور ام کلثوم عمر سي کافر ول کافرتي ورکول العياذ بالله قاری صاحب کس خپل خو خيار سړی افغانستان سره تعلق لري څلويخ کوله کېږي ته په دغو شیانو ښه صحیح سار خلاص دی ځنه خلک پیسو دپاره ناست دي د فتنا څه کومه کورمې کې جوړه دی دا ملایانو جوړه کړې دی کسه قاري صاحب ولې مو مخه نه نیودله ګوره کپټن جان ته د اهل بیت و که د حقیقي معنا اهل بیت مني ولې یو ورځ راپورته نه سولاسته چې د ما په ابو بکر د عمر ګوره زه نه درته هم چې ابو بکر ومنه زه نه درته هم چې عمر ومنه زه نه درته هم چې عائشه ومنه رضی الله عنهم اجمعین ما یوازې غوښتنه له تاسو نه ده تاسې د توهین او سپکاوی ولې کول ولې کوئ قاري صاحب څه چوکې کوي هغه داسې خبره دی قاري صاحب محترمه د کوم ملا نه ما
وپوښتله دې ملا سره مو خپله ورته لاندې کمنټ وکړو مو دی تا دلته دا خبرې فایده نه کوي ته د فتنه او فساد اسټرالیا کې ناست یې موږ ورمې کې په غام ماړه وه وروره دا ډرامې بند کا دا شیان پیدا نه کوي ته په خپل ځي صحیح یې کاري صاحب زه نه یم څه ته مجبور شي انسان ته که د ما هغه پښتو کې متل دی څه د ما بعد ما یادوی تا ښه نه یادوم څه تا ته کېږي ته بې کوې دا هغه حقیقت دی خو دا ملایان څه دي کاري صاحب د کورمې کې څه څوره امن خراب کړی دی ملایانو خراب کړی دی که هغه یې تاسې طرف نه دي که هغه یې مو طرف نه دي ټول غوړ ملا کې دي کاري صاحب دا ملا دې پېژنې دا عکس یې ده دا دې پېژنې ولان دا اوس سوشل میډیا کې لیدلې ده چې لګیا دی سوشل میډیا والا ملایان دي نو څه ایتې اون کله دغه ملا دی ابوبکر او عمر ته کافر ویلی دي دغه ملا دی دا دی باړه چنار ده ابوبکر او عمر ته کافر ویلی دي دا دی یو دې کې ما جوابونه هم دلته ورکړي دي ښه د ما دغه بل اکاونټ ته سننو زی وسالته ما لري کړل دا دی یو ښه دغه دی بل ملا ده چې د اسلام مذهب او کلمې ته کنځله کړې ده د هدایت په نامه باندې ده اوس به دلته خلق درته وخت کوي کلمې ته لا اله الا الله محمد رسول الله ته کنځله کړې ملا دي ده اغا دي ده کاری صاحب خبره داسې ده محترمه تو نجات شم د څومره څه مشکلات دي مو ته پاته دی څه ملایانو جوړ کړي دي خیر د ته لږه ګزاره کوه بس داسې ما کوه په سترګو ګوره زه علمي میدان ته درته راغلی یم زه دې له ملایانو سره علمي میدان کې مناظرې ته زه تیار وم بله ورځ ټول دې رانه وتښتېده دا خبرې ته واوره سکرین غټ کړه تاسو هغه ډمه ډانسر عایشه بوکه کنجره ما په غاړه esto te haga ninguri kalmi waga waga esto se ninguri azon ki gorwe esto se ninguri azon ki mola gan se kutu esto الله اکبر لا اله الا الله دتاوي عائشه داسې کوم دتاوي اذان کې دتاوي په کلمه کې دا دتا برودونه دي زه دې ویډیوګانو مجبور کړم چې ما پتا چې په سره واخیسته کاری صاحب محترم زه دې ویډیوګانو مجبور کړم زه دې تا دې ملایانو مجبور کړم چې را بغلل ویل به وای موږ څه شي کوو موږ وای د ابوبکر او د عمر اسلام راته ثابت کړی ټول دنیا یې جنې پاته سوله یا ابوبکر او د عمر په اسلام پسې راولګېدل یا عایشه رضی الله عنها په توهین او سپکاوي پسې راولګېدل او د زړه سره مو خو خپله دفاع کړې ده کاری صاحب دا سړی څه دی د کوم څه تو اوس ویډیو وغږوله دا ساجد نمیږي کورمې دی خو دا نشته په کورمې کې کاکلم دا کورمې ته راغو دا به زه خپله د تر څه کوم ویډیو به درته ونه جوړوم په د لګتو به ورکې خېږم دا ویډیو ښکاره کړه عبدالکریم جان ویډیو ښکاره کړه دا د کورمې ملا ورته ښکاره کړه چې دی اوس بلې خواته لاړه د کورمې ملا ورته ښکاره کړه دا اوس هم په کورمه کې ده سمه د کورمې ملایانو به هم علاج وشي کاري صاحب ټوله فتنه دوی جوړه کړې ده ټوله فتنه ملایانو جوړه کړې ده یو منبر نه کینی شیعه کافر دی بل منبر نه کینی سني کافر دی پښتانه سره واخستو خپلو منځو کې دا یا خدا کافر اوس دې ته غوږ ونیسه کاري صاحب عبدالکریم جان ته هغه ویډیو ښکاره کړه قاری صاحب محترم زه یو بیٹه دا لیپټاپ لګان کوم دلته له ما سره ستا خو نه پوهېږم چې زه ودرې زه درته ښکاره کړه ګوره دا کس ما ته راغلی و له مناظرې نه وتښتېدل دا کس ګوره سبا ګوره دا کتابونه دا له مناظرې نه ویډیوګانې درته نشر شوي دي ښه دا له مناظرې نه وتښتېدل همدا ملا ده دا د ګوره زه اوس دلته ویډیو درته ښکاره کوم د الله بندگانو قسم په خدای د قدیمه دی باړه چنار نوم زده و په خدای قسم که باړه چنار مې لیدلی وي په خدای قسم که در خبر یم په خدای قسم که مو شمار راته معلوم وي والله که اوس هم در خبر یم بیا هم والله که د خپل پیغمبر د ناموس او د صحابه و دفاع مې کړي کوم به یي تر څو چې د ما د پیغمبر د صحابه و د امهات المؤمنین و توهین مو پرېښی نه وي په خدای قسم که مو پرېږدم دا مې وعده ده در سره و په علمي میدان کې په علمي میدان کې په قرآني میدان کې بس د الله جل وعلا په قرآني میدان کې زه په نور څه له تاسو سره زور نه وهم ما تا ویډیو ولې دا د کوم څه جنګ اوس په کورمې کې جوړ شوی دی دا یې چا د واجې جوړ شوی دی دا همدغو ملایانو جوړ کړی دی که سنیان دي که شیعه دي
دا د دا په 1980 کې نو جوړ شوی، په 1990 کې نو جوړ شوی، په 1995 کې نو جوړ شوی، په 2000 کې نو جوړ شوی، په 2015 کې نو جوړ شوی، په 2001 کې نو جوړ شوی. الته مو په سونو خلق نو وزلی. کاسا کاری صاحب مو اندی ته زه د تراتلم چې تو یو طرفه خبره کړې ده ویډیو کې مو ولې دا مو تو سره یو ځل خبرې شوې دي، زه درته احترام لرم. خیر تو ویل چې من حیث پښتون نه څه من حیث یو عالم دین کته اهل سنت یم عالم دین مو د پاره د احترام وړ دی دا چې ته عالم دین زه نه کور مشیا نه ډارېږم نه سنی نه ډارېږم، زه ډار سره پروردګار نه لرم هیڅ نه ډارېږم. خبره دا د کاری صاحب څخه سړی تو خبره وکړه چې دوی توهین کوي، زه مجبور شوم راغم. زه تو سره متفق یم په دې خبره چې دا خال کوم توهین کوي هغه عام خالق دی کاغه علما دی هغه د غلطه کوي، هغه اسی سپایو مخای ټغیږي چې کوم سړی چې د اهل سنت صحابه او کرام ته یا عائشه رضی الله عنها توهین کوي، غول دخري غول خړلې دی غول دخري نه د پکار درته کیږي بیا به ورور بیا به تو تم کیږي بیا به ځون ټینګ کې ورته خبره محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ. قاری صاحب محترم قسم په خدای په انګریزي کې چې راځي لایف تشویګان عائشه تکنزا کوي، په عربی کې چې د کوفی والا لایف چینل څخه راوړو ما عائشه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته او اصحابو تکنزا کوي. دا عموما ټول دی کوي، دا نه د چې دا کې به ته وایې چې دا شویه کنزا کوي دا نه کوي. په والله بالله دې موږ د انګلند له ښار نه لایف راغلی وو چې کله ما ورته د حضرت د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خبره وکړله ډېرې بدې کنځا یې وکړې لرې کړم. همداسې د کوفي والا یو عربو چې څومره شویګان دي نه پوهېږم چې دوی کې کومه ډله ده چې هغه دا توهین نه کوي. نور خو چې زه په عربي کې ګورم که په اردو ګورم او که په انګلیسي ګورم ټول توهین کوي. زه له دې کپټن نه یو پوښتنه کوم. کپټن صاحب له تاسو نه پرته ګوره د زړه سره ته د زړه ټولې خبرې وکړه، موږ ته وخت درکوو او ټولو هغه خلکو ته چې هغه له ما سره په علمي میدان کې خبره کوي، په علمي میدان کې مو خبرې ورسره کوو او د قرآن او د احادیثو په رڼا کې به یو بل ته قناعت ورکوو، د قرآن او د احادیثو په رڼا کې به یو بل ته قناعت ورکوو. ګوره له تاسو نه بغیر یهودیان، نصارا، هندوان، مجوس دا ټول خلق په دې دنیا کې ژوند کوي. آیا یو څوک تا لیدلی دی چې د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین توهین او سپکاوی کړی وي؟ کاری صاحب مو نه دی لیدلی، خو صرف هغه ډنمارک کې کومه واقعه شوې وه هغه مې صرف لیدلي وه چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه عکس یې وبسلی و. موت کاری صاحب زه متفق یم در سره اینو خلق د شیعه څه دي دوی کوي غلطه کوي چې دا کور کوي دا غلطه ده. دا کور دومره اقرار سي وکړیم کپټان صاحب مننه سي څوک په خپل غلطي باندې اقرار وکړي. ای کاش کې ګوري ما د کور مې د باړه چنار لملایانو نه یو شی غوښتلی ده. زه نه د عراق په شیو کار لرم نه د ځکه هغه د بل ځای خلق دي. ته خو ما ته دا اوس څنګه راغلی وای پښتون یې کنه دا خبره دی وکړه. بالکل بس ګوره په افغانستان کې دا شی ژوند کوي کینه کې یو ویډیو ما ته راوخی چې د عائشه رضی الله عنها توهین کړی، یو ویډیو ما ته راوخی چې په افغانستان کې د ابوبکر او د عمر او د صحابه او توهین او سپکاوی سوی، یو ویډیو ما ته وخی چې په افغانستان کې د افغانستان شی ودا کار کړی. اوس ما تاسو نه یو غوښتنه ده او دا پیغام یې ورورسوه د باړه چنار چې د څومره ملایان او مسیران دي دا د ټول را یو ځای سي ویډیو دي نشر کړي چې له نن بعد د صحابه او د امهات المؤمنین توهین او سپکاوی نه کیږي. خلاصه سوخه دوی ته په کار اندسې د کاری صاحب دوی بل وظیفه چی شه ده مشر وظیفه انده چې هغه خپل قوم راټول کی چې یاره تاسو دا توهین ما کوي دا اوس کاری صاحب د کورمه کې بېګناه دا کدی بغن وا پښتانه او مسلمان وي موړونه دي که سام د دور ور باندې خپایم کاری صاحب مادر ته ولدای تاسو قرآن کا صحیح خره ام دغ قرآن نه قسم درته کوم چې سوره زې پر چینار پور کو خپایم هم دومره د بغن په خلکو خپایم هغه غریبان دکانونه وسو هغه غریبان او ټلې مټلې هر شی ټول غریب عوام دی چې درواسه د 15 لاسو منافقینو د واجی د خپل بزنس د پاره مذهبي کوډ استعمال کړي سندا پاکستان کې چلیږي
هغه ابوبکر صدیق ته زیاړې وکړه عمر رضی الله څه کار لرې ته د دوی سره ته اوس خبره وکړه چې ته حضرت عمر ما منه زه په تو ابوبکر صدیق نه منم خو کنزل ما ورته کوه ما د ډیره ګول خبره وکړه په کار همداسې دی چې ویلې کوې کنزل ضرورات یې څه شی دی چې زه تو پښتون بولم ورور د بولم په کار دی زه احترام ورته ولرم یو عالم کپتان جان په ټوله اسلامي نړۍ کې یو عالم ماته راوښیي چې د اهل بیتو پسې د بد ورد ویلي دا اوس چې د ټولو مسلمانانو په مخ کې زه درته کافر کوم یو سني مولا راوښیه چې هغه د په امام علي او امام حسن او حسین رضوان الله علیهم اجمعین وعلیهم الصلاة والسلام یو خبره یې راوښیي چې بد دې پسې کړي تا کومه ګټه لیدلې د عائشې رضی الله عنها په توهین کې تا کومه ګټه لیدلې د ابوبکر او د عمر په توهین او سپکاوي قاری صاحب دوی ګاټه ورکې دا دی چې پښتون خپلو کې سره وجنګوي دوی ته سیټونه میلاو شي دوی ته د پولیټیکل د غټو برګیډیر بنګلې ته لوړ شي هلته ښې مړیوانې ګاډي ډالرې دا وکې دوی ته پیدا دی چې ما او ټلوال ما او د بګن خلک سره وجنګوي ما ته وایي چې ته سني ته یا کافر دوی ورکې دا پیدې دي چې موږ واخیستو دار بدارې کړو خور او ذلیل کړو والا که د یوه مشر زوی ورکې مړ وي چا زمن لندن کې چا ډنمارک کې چا په اسټرالیا کې اوس دغه ملاته ته فکر وکړه ناس په اسټرالیا کې راځې ته دلته په سوشل میډیا باندې غول بدایې دلته غلخوره چې مو په لانجېړی دغه نه خو د نوي نسل ته فتنې جوړوي دا دی ته نه دی په کور سوشل میډیا ته راشي قاري صاحب تا نه مهیله دا دی چې خیر ته لږ په داسې په طریقې سره مخکې لاړ شه د یووالي خبره وکړه چې د جنګونه سره ختم شي دا منافقات چې کوم روان دی دا هند ته ورسېږي واکبتانه د زړه سره زه درته وایم چې د ما مور عائشه رضی الله عنها ده د عائشې رضی الله عنها د پوښو خاوره د په ټول پښتانو بلا وګرځېږي بالکل زه د خبرې سره متفق یم زه له تا سره څنګه اتفاق زه له تا سره څنګه ورورګلوي وکړم زه له تا سره په کوم شکل چې ته د ما د اسلام ارکانو ته په سپکه سترګه ګورې ته د ما د رسول الله د ناموس د رسول الله ګورې د ما مور و پلار ته په زرهاوه کنځلې د ورځې او د شپې کوئ مسلمانانو ما یو ورځې درته ویلې چې د ما مور و پلار ته کنځلې مه کوئ یو ورځې مې درته ویلې نه دی ویل یو ورځې ما درته ویلې چې د ما مور و پلار ته کنځلې مه کوئ یو ورځې مې خپل مور و پلار درنه ګټلې دي زه دا پښتو څه کوم د پښتو باندې د هندوانو بلا وګرځېږي چې د ما د مورجانې توهین پکې کېږي چې هغه د رسول الله ناموس او بیبي ده مسلمانانو دا خبره په خدای قسم کدي پښتو وي دا خبره په خدای قسم کدي زمکي وي دا خبره په اوس دلته ډیر خلک وای دا خبره دی پښتو ده خو پښتنو ته کنځلې سره وکړي د ما د عمر او د ابوبکر او د عائشه څخه ګناه ده چې کنځلې ورته کوي په زمکه مو جنگ ده زمکي ته کنځلې وکړي د ما عائشه او د ما ابوبکر او عمر څخه ګناه کړی ده د ما دین د ما د اسلام د ما د رسول الله د صحابه او څو ګناه ده چې شپه ورځ مو په غو پسې راخیستلې ده د ابوبکر داسې د عمر داسې د رسول الله د ناموس داسې اوس ګوره زه د ما به هغه وخت کې تا سره اتفاق راځي هغه وخت کې به زه تا ته وایم چې خپل کار دی کوه چې ته د ما ګوره د ما دپاره سرخ خط د رسول الله ناموس صحابه ګوره زه تاسې له د خپل تاریخ نه ولې ځان نه خبروي واکبټانه زه تا ته وایم چې ته په عمر پسې بد ورد وایې او امام علي خو منې کنه تر هر چا مخکې امام علي منې کنه بالکل رضی الله عنه وعليه السلام تا دې په خدای قسم ته څنګه ځان ته د امام علي منونکی وایې چې امام علي خپل لور عمر ته ورکړې ده د خپل زړه ټوټه عمر ته په نکاح ورکړې ده او ته په عمر پسې بد ورد وایې ته تر علي غیرتمن یې چې ته په علي پسې بد ورد وایې او علي رضی الله خپل لور عمر ته په نکاح ورکوله قاری صاحب زه دلته به مو کورمې والا شیا پر چنار والا وړکي وکې ناست وي کیدای شي چې ملایانې مو فیکه ایډیو نارسي خو زه چا پروا نه کوم زه ښه ورته معلوم یم کورمې کې چې کوم ځای یم کوم خاندان سره تعلق لرم والا که بی ادبی ده والا که چوک می ده شینم واوړي
زه دوی ته دا یایم او کورمیوالو ملایانو که دلته وکې پټ ناست وي فیک ایډیاونه دا په خلاصو غوږو واورئ. ناست دي ما لایف ګوري هغه دغسې لکه فرض منځ کوي د ما لایف نه قضا کوي هغوی ناست دوی ورکې کاري صاحب. زه دوی ته د یوه خبره دلته کوم چې دغه کاري صاحب دلته ناست دی. ګوره تاسې خیایوئ چې موږ کوم غټ رهبر دی غټ ملا دی چې موږ فتوا منو موږ مجتهد منو او د کورمې ملایانو هغه د اوس د ایران والا څه نومیږي د امام خمیني دی که څه دغه دی هغه تاسې ته فتوا در کړي دی او د کورمې ملایانو چې اهل سنت مقدساتو ته د اهل سنت صحاباو ته چې چی شی ویلې نه وي توهین ناجایز دی جایز نه دی دا ما کوئ بیا یې تاسې ویلې کوئ. همدغه کتاب کې څه ښکاره کوي دا غټ دروغ ده. خپله خمیني خپل په کتاب کې واضح او اشکار توګه باندې مقدسات کنځلې کړي دي. هغه نه دا اوس څه نومیږي علي خمیني چې د لاندې وړکي نامه ولیکله علي خمیني په هغه د نامه د څه دی نو ون وروره په بقاعده د ویډیو په توګه ورته دا پیغام جاري کو چې دا مه کوئ دا ناجایزه دی ویلې کوئ دا او که بیا یې ملایان نه مني. کپټانه موږ خامنه‌ایي څه کوو موږ خمیني څه موږ له هغو سره کار نشته. د باړه چینار د شیعه و مسیر په ما خبرې کوي په جلسه کې تاسې به ویډیوګانې لیدلې وي د تاسې صدر د باړه چینار د شیعه و صدر سیده ما ته اخطار راکوي ما ته په ویډیوګانو کې د وزن و اخطار راکوي وغیره وغیره دا خبرې کوي. د باړه چینار د تاسو د شیعه و صدر د صدر ورته وایاست دا ویډیو کې لیکلي و چې د صدر صاحب خبرې دغه صدر دی چې په ما باندې خبرې کوي ولې د خپلو خلقو ته نه وایي چې له نن بعد به د عایشې رضی الله عنها توهین و سپکاوی نه کوو ولې نه ورته وایي چې د صحابه و توهین و سپکاوی به نه کوو. زه د تا کتابونو ته که لاړ سم د تا په کتابونو کې به داسې څه درته رابرسېره کړم په خدای قسم ده له دې خپلو کتابونو به د داسې یو مخ به مخ جینې واړوي چې دا څه حال دی. اوس خبره خلاصه همدا ده د تا د خبرې په تایید باندې ګوره زه دلته علمي خبرې علمي میدان کې راسه په علمي میدان کې چې ته په ابوبکر اسلام ثابتول غواړې کپټان ته اوس راځې ما ته وایې چې قاري صاحب ما ته د ابوبکر او د عمر اسلام ثابت کړه عایشه رضی الله عنها العیاذ بالله منافقه وه زه به تا ته نه وایم چې راسه اوس ته اسلام یاري ما ته ثابت کړه چې ته مسلمان یې که کافر یې خو ما خبره ته یې کاري صاحب ما کار څه دی چې زه دلته راشم تو عقیده واچړم دي کې مو 0% کار دی تو خپل عقیده دی مو خپل د پښتانه یو مسلمانان یو دي کې زه بالکل حق نه لرم چې تو ته وایم چې ته مو ته د صحابه او اسلام ثابت کا زه دي کې حق نه لرم دا دی تو خپل عقیده دی ته خپل جواب ورکړي زه خپل ورکوم سولې ته کار په کار دی کاري صاحب محترمه تو ته خلق وېګ نسی تو خبرو کې وزن دی یو کار وکړي کپټانه ګوره یو کار وکړي په ما باندې چې اهل سنت والجماعت چې څومره مؤمنان مسلمانان دي چې کومه خبرې په ما باندې ښودله زه د خپلو عوامو مسلمانانو منم چې د هر ځای مسلمانان دي یو کار وکړي دومره خو به مو پوس کړي سر له سبا د باړه چینار ټول ملایان را یوځای سي مشران دي را یوځای سي چې نور موږ د امهات المؤمنین او د صحابه کرامو توهین او سپکاوی نه کوو نور لمانه څه غواړي زه څه وکړم چې د تاسې زړه د اهل سنت والجماعت د ځوانانو زړه زما هغه ورسره کوم د ما دپاره فیصله کوونکي همدا مسلمانان دي د اهل سنت والجماعت زه د کاري صاحب محترمه خیر جنگونه دي که هر څه وي هر دوه طرفه پښتانه دو کې وژل کېږي ګاټی چوته څي پنجابي ته دا مذهبي کوډ پنجابي ته مخ ته چولی دی د شیعه او سني په نوم خو ته لږ سولې ته که څو ورځې لایف راشې مشکل نه لري کاري صاحب خدای به اجر دیر کړي تیر شه دغه نه کاري صاحب نو زه به الله ته په کومو سترګو ګورم او د الله بنده پنجابی چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین کوي کافر ده هندی سی کوي کافر ده عرب سی کوي کافر ده څوک چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین کوي که پښتون ده که د ما پلار وي که د ما کاکا وي که د ما ماما وي که د ما ورور وي چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین و سپکاوی کوي هغه مسلمان نه ده د الله بنده ته بیا پښتو پسې راڅرخه کړي دا سیکولریزم او دا نیشنلیزم دا ماته معلوم دي دا شیان د ما مخکې خبره تا ته وکړه
چې زه له تا سره تاسې د ما د مورجانې ما د رسول الله د ناموس د ما د رسول الله د صحابه او توهین نه پرېږدې دغه پښتو دی په مرداري باندې ولاړه زه دا پښتو څه کوم ولې الله بنده تاسې زه له تا سره پښتو څنګه ومنم تاسې د ما د رسول الله بیبیانې را سره نه منې د ما مور را سره نه منې د ما د مور توهین او سپکاوی کوي د ما د رسول الله د صحابه او توهین او سپکاوی کوي زه د تا پښتو څه کوم په دې ټوله پښتو د لعنت وي چې د ما د پیغمبر توهین او سپکاوی پکې کېږي متافق یو کاری صاحب اوس څه وکړو ولا که پوهېږو د دا به څنګه دا ستونزه به څنګه ختمېږي بیا دې حل څه شی دی نو همدا وژل به سره کوو ما پرون تاسو ته یوه خبره وکړه وا د زړه سره ته په ایران کې یې که په هر ځای کې یې چې هر ځای د موږ کار در سره نسته د تا 4 معتبر کتابونه دي اصول الکافي من لا يحضر الفقيه تهذيب الاحکام الاستبصار دا 4 کتابونه دي په دې 4 کتابونو کې 4 روایتونه دي 4 په اردو کې څه ورته وایي په اردو کې 4 نه پیغام کاری صاحب پښتو دی نو په دې 4 روایتونو کې وګسه په دې 4 روایتونو کې وګسه یو روایت له فاطمه علیها السلام نه لري فاطمه علیها السلام فاطمه الزهراء دی جنت دی خزو سردار دی رسول الله دی زړه ټوټه دی امام علی بیبي دی امام حسن او حسین دی جنت دی ځوانانو دی سردارانو مور مبارکه رضي الله عنها ورضي الله عن زوجها ورضي الله عن أبنائها وصلى الله على أبيها دي مبارك يو رواية بخبلو كتابونو كي زدا الإمام مخيم دا بخاري پرتا دا بابونا بدر تواخيم دي فضيلت کو أرد بدي كتاب كي بابونا روايات بدر تواخيم دا بخاري دا مسلم دا نسائي دا ټول کتابونه دلته پسې ګوره دې ټولو کتابونو کې زه به په لسهاو روایتونه درته وښیم تاسې دومره له دې خپل عقل نه کار نه اخلي چې اهل سنت والجماعت د امام علي علیه السلام نوم چې څوک په بدو الفاظو واخلي خولي داسې ورباندې چیري داسې په خدای قسم چې د امام علي علیه السلام توهین څوک د ما په مخ کې وکړي په الله قسم چې خولي ورباندې چیري کړم داسې او تاسې ظالمانو په مسجد کې مملا درته ناست وي وایي واست صلوات خاله صلوات نورسته څه شي له صلوات نورسته وروره اني لعنت بر اول لعنت په دوام لعنت په دریم العیاذ بالله ما یو وخت یو مسأله بیان کړې وه کپټان جان چې د شیعو په مسجد کې لمونځ نه کېږي ځکه چې تاسې مسجد لرئ نه په کوم مسجد کې چې لعنت په صحابه وویلی کېږي په امهات المؤمنین وویل کېږي هغه ته څوک مسجد وایي کاری صاحب ما خو اوسه پورې نه دي لیدلي چې مسجد کې ملا ویلي وي شته ځنه ملایان شته زه داسې نه درته وایم نن سبا سوشل میډیا دی بیا به درته دروغجان شم چې یاره د کپټن د درویغ یایي شته دي خلک کوي ځنه خلک شته ټول نه دي کاری صاحب له مانه دې اوس څه غوښتنه ده زه څه وکړم له مانه دې څه غوښتنه ده زه څه وکړم کاری صاحب تا نه مې دا غوښتنه دی چې د اوس د ولیدو حالات کسه ته یو عالم دین ته دپاره انسانیت و اسلام ټولو نه غټ څه دی نکته اسلام دی بیا انسانیت دی یووالي دپاره خیر دی داسې خبرې وکړه چې د کوم اوس کورمې کې بېګناه وینه تویېږي که هغه د شیعه دی که هغه د سني دی زه مخالف یم بالکل مخالف یم دا خبره ده والا زلونه بعد دی پیږي کومي زنانه سي وزلې سوي دي ماشومان سي وزلې سوي له هر طرفه زه دې مخالف یم دا بالکل اسلام اجازت نه ورکوي بالکل باید دا کار ونه سي ځکه دا علمي میدان ده اما هلته چې نورې کوم سیاسي بلاوي وبترې دي په هغو باندې زه نه یم خبر ما په هغو شیانو پسې مه تړي اما دا کار چې ماشومانو باندې ډزې کېږي په زنانو باندې کورونه سوځولی کېږي بازارونه سوځولی کېږي دا غیر اسلامي عمل ده دا غیر اسلامي ته ورباندې پوهه سه اما تاسې اوس ما ته وایه چې د سولې دپاره کار وکړه د سولې دپاره اول قدم همدا ده چې لاړ بسې ویډیو به جوړه کړې د ملایان دي دلته غلي ناست دي هغه د سبا په بډه چنار کې دي راوځي او ودې وایي چې که چا د عایشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو که چا د ابوبکر او د عمر د صحابه و توهین وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو ته بیا ما ته ګورې چې زه بیا څنګه په دې میډیا کې بیا د یووالي او د اتفاق او د اتحاد دپاره بیا زه خبرې کوم
قاری صاحب دا کار ته په اوس کار له ما نه دی. اتفاق غواړي د تا په هدف زه ورسېدم چې قاري صاحب ته له ما سره پښتونولي وپاله د پښتو په خاطر له ما سره لاړ شه زه به مې پیغمبر ته په کومه سترګو ګورم په ورځ د قیامت نه هغه زه به مې امام علي علیه السلام ته په کومو سترګو ګورم په ورځ د قیامت زه به اهل بیتو ته په کومو سترګو ګورم چې پښتو مې پالله صحابه مې پرې ایښي وو نه قاری پښتو صاحب مې پالله اهل بیت مې پرې ایښي وو هغه نه مو مطلب دا و چې دغه ځای کې زه سره جګېدم مو ته خلکو وله چې توهین ونه کې زه هغه مو واجې درته وله چې مطلب زه د پښتونولۍ په غم ته توهین نشم کوی بیا عالم دین زه قاري صاحب مو کې منافقات نشته پوهېږې که شیعه وي که سني وي عالم دین وي مو زه ورته احترام لرم هغوی سره علم دی د اسلام د تا څه کومه خبره وکړه چې په کار دی د کور مې مشران که چیرې امن غواړي سوله غواړي دوی د پکوار د سره وزي دغه اعلان د وکړي چې د مو اهل سنت وروڼو مقدساتو ته صحاباو ته توهین څه چا وکړو سزا به ورکول نو امن به راشي که بیا یې نه کوي بیا اندا والوي نن ته مړ سبا زه مړ دا دربداري به وي بېګناه خلک به ورکې له منځه ځي او خلک به ورکې جیبونه ډاکي دا ټول ولاکه پرېږو قاري صاحب دا ویلې داسې نه کوي مشران دوی غلي څه دپاره غلي دي همدا وجه د ګوره زه دا توهین او سپکاوی خو د تاسې په کلونو کړی دی زه خو دا یوه نیمه میاشت کېږي زه مې د پیغمبر دفاع ته مې مراوتلی یم د پیغمبر د صحابه و دفاع مې کړې د امهات المؤمنینو دفاع مو کړې ده اوس خو په کار دا ده چې که دوی یقینا پښتو پالي موږ خو یې نه پالو ځکه موږ اوله سر موږ ته د دین قرآن د پیغمبر د صلی الله علیه وسلم ځکه الله جل وعلا وایي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله جل وعلا ويدي رسول الله أمتي وأمت وديك أفغاني باكستاني عرب تركمان وأوزبك وروسي وأمريكاي دا بإسلام كي نستا ذكا الله واي وإن هذه أمتكم أمة واحدة الإسلام يو أمت دا بیا ورسته تاسو خو په پښتو باندې ایمان لرئ ما خو د رسول الله دفاع کړې ده او کومې سي ژوندی یم کوم به څاڅکی وینه مې تر رسول الله قربان ده څاڅکی وینه مې تر امهات المؤمنینو قربان ده څاڅکی وینه مې تر صحابه و قربان ده ښه اوس سبا د راجک سره ولاړ دي همدا خلک خلاصه سو مسأله نشر کې دا پیغام ورته نشر کړي ملایان به را یو ځای کیږي ملایان مسیران دا به را یو ځای کیږي هغه به وایي چې موږ توهین کړی و دا دروازه مو خلاصه کړې ده موږ نور توهین نه کوو نو ته څه وایې قاري صاحب دا دروازې څه خلاصې شوي دي دا د بزنس دپاره خلاصې دي که نه خود خلاصې شوي دي دا پرون ګوره زه یو خبره درته وکړم تاسې یې مه منئ خو دا به بیا وروسته تاسې ته خپله ښکاره سي دا په باړه چینار کې چې په شیو باندې حمله سوي په زنانو او ماشومانو دا چا کړي په خدای قسم د تاسې په شیو کې مسیران شهید هغو ورته ویلي چې حمله ورباندې وکړو یوه ګروپ په بل ګروپ باندې حمله کړي زه نه غواړم زه په دې شیانو کې ډېر ننوځم ځکه د ما یوازې هدف مې خپلې مورجانې ده د رسول الله د ناموس ده او د رسول الله د صحابه وه هلته ډېر لوی کارونه کېږي هلته له د شیو له وینې نه ګټه اخیستلی کېږي په خدای قسم یا د تاسې نوم واخیستل مخکې زه نوم نه اخلمه یا د هغه له خوا نه لارښوونې ورته کېږي چې وایي وکړه دا کار وکړه د خپلو ګټو دپاره د خپلو اهدافو دپاره نه ولاکه د شیعه وي نه ګوري نه ولاکه د سني وي نه ګوري نه ولاکه د شیعه وي نه ګوري نه ولاکه د سني وي نه ګوري د تا خبر داسې تجارت شروع کړی کله د شیعو په وینه تجارت کوي دا د ایران قصابان او کله یې بیا د اهل سنت له وینو نه استفاده کوي قاري صاحب محترمه مو بله ورځ هم یوه ځای کې خبرې کولې ما داسې ملایان ولیدو اردوا ته راپنه چې هغوی صرف همدا غواړي قاري صاحب چې د اسلام کارډ استعمال کړي او دا دربدري جوړوي ما ځکه تا نه پوښتنه وکړه چې یاره دغه کوم کیل څه روان دی نو دا خو بیا د پیسې دپاره روان دی ګوره کپتانه ما مخکې خبره درته وکړله بس زه نور ملګرو ته وخت ورکوو اهل سنت والجماعت دومره غیرتمند خلق دي هغه تر زمکې او تر هر څه تېرېږي تر څو چې د صحابه و توهین پرېږدي د صحابه و د امهات المؤمنین و توهین و سپکاوی ټول راولاړ سي همدا ویډیوګانې جوړې کړې چې د موږ اهل سنت والجماعت وروڼه دي موږ نور د صحابه و توهین نه کوو د عائشې رضی الله عنها توهین نه کوو که چا وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو
اهل سنت والجماعت بیا دومره بې غیرته نه دي. اهل سنت والجماعت ټول عمر وفا کړې ده، خپل ځان یې هر څه ته ورکړی ده د صحابه و د عزت دپاره، د صحابه و د قرباني دپاره، د امهات المؤمنین و د قرباني دپاره هر څه یې له لاسه ورکړي دي، خو صحابه و امهات المؤمنین د رسول الله ناموس و خاندان یې له لاسه نه ده ورکړی. تاسو دپاره دغه کوم صدر سیده د باړه چنار دا په ما پسې ویډیوګانې جوړوي سره راوځي په دې جړسو کې ډوزې ولي دروغ وایي، ټول عام شایي خطا ایستلي دي. دې ته وایو چې راولاړ شه همدغسې یوه جلسه دې جوړه کړه ورته ووایه چې نور به موږ توهین سپکوی نه کوو. خلاصه شوه خبر. زه په غورځ دا ملتا سره وعده ده د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې د مسلمانانو په خوښه باندې به ورته وایو چې زه نور په دوی باندې بحث نه کوم تر څو چې د صحابه و توهین یې پرېښودل، د امهات المؤمنینو توهین یې پرېښودل، خلاصه شو. زه په دې قصه کې نور کار نه لرم. قاری صاحب د نور باب یا تانگ شي مو دا کس دالتا لون یو بل شیا اور کې نوسته آغا یای څه ہمارے مجتهدین کا یی پتوای ایسی بڑی بات کا عزت تنس دوی څه د کومي مو ملایون مجتهدین مانی هغه فتواګانی ورکړي دي څه توسي دغه ته توهین ما کوي دوی بیا هم کوي دا خو بیا کوي هغه زوم ته به ترغه ډیر خو مسلمانې دغه چا چې دا فتوا ورکړي ته ترغه ډیر خو مسلمانې ځکه هغه ته کوي هغه درواغ وایي، هغه یو څه لیکي بل څه بیا وایي. د الله بنده ته دې له خپلو کتابونو نه یې خبر دي. تا کتاب چې زه درته ښکاره کړم د تا کتاب چې حیران به ورته پاتی نو قاری صاحب دا وینه به باز بیان داسې تویږي د کوم بې ګناه ودلیدو دا بې ګناه خلک د کورونه د بازارونه د ماشومان ښځې دا به باز تل همداسې مولیارو کې مړ کېږي. کپټن ورور دا خبرې به نور ملګرو ته وخت ورکوم. یوه خبره ګوره ما د صحابه و دفاع کړي او دفاع یې کوم په علمي میدان کې. ما په لاس کې قرآن کریم درته راخیستی ده، دا وګوره دا د الله کتاب ده. ما په لاس کې ټوپک نه ده درته راخیستی، ما په لاس کې مرمۍ نه ده درته راخیست، ما د الله قرآن په لاس کې درته راخیستلی. ما د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین مو کړی ده، زه اوس په قرآن درنه ګټم. د ما د رسول الله د ناموس توهین مو کړی صبر، د ما د رسول الله د ناموس توهین مو کړی ده، دا به زه اوس په قرآن درنه ګټم او دفاع به یې کوم. ما په تاسو تیری نه ده کړی، د تاسو 40 کاله کېږي دا جنګونه کوئ، دا اوس یوه ورځ نه ده نه یوه میاشت دي، ما خو یوه نیمه میاشت کېږي، تاسې 40 کاله کېږي یو بل وزنئ، 40 کاله کېږي همدا داسې وروره جنازې دې پورته کوي. په دې کې ما مه درګډوئ، په دې کې ما مدر ګډوي نه در ګډ یم نه در ګډېږم. ما چې په میډیا کې د امام حسین علیه السلام تفسیر سیرت بیانول، د اهل بیتو سیرت می بیانول، دا ملایان مو راغلل ابو بکر ته کافر وویل، عمر ته کافر وویل. ور دې ما خپل درسونه و دا ټول مسلمانانو ته دا خبره معلومه خبره ده، ټولو مسلمانانو ته ما د قرآن درسونه و د تجوید درسونه مو و د سیرت درسونه مې و د قیامت نښې درسونه مې دا مې بیانول. بل ورځ د امام مهدي ځای ته راورسېدم، د امام حسن و حسین رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی سیرت مې را شروع کړل. دا تور پټکی ملا مو راغلل وایي ابو بکر کافر ده، دا سپین پټکی ملا مو راغلل وایي عمر کافر ده. ورورو دا خبرې را شروع سولې د ابو بکر توهین، د عمر، د عائشې. یوه ورځ مې ګزاره وکړله، د اډمینانو ته مې ویل مالبولا کوي. 2 ورځ مې صبر وکړل، 3 ورځ، یو هفته مې صبر وکړل. ما به سیرت شروع کړل، له هغې خوا به توهین او سپکاوی ول. نو مال اوس به وګورو سر دا زور سره کېږم قاري صاحب. زه دوی ته لایف ته ورخېږم وایي تو خبرې ټوله دماغو ته واچولې، دوی سره به زه نسم په سوشل میډیا کې هم همداسې یم. قاري صاحب ته وویل چې زه خطرناک نه یم، قسم دی دا ملایان کلاشینکوف په نام زیات خطرناک دي، که دا چیرې بس قاری صاحب محترم وخت مو د ډیر ونیولو د نورونه باب یا ته ډیر مننه. دا اوس کپټن زه تاسو یو خبره کوم، دا اوس تاسو سره تقریبا نیم ساعت خبرې وشوې، تاسو یو خبره چا غلطه وکړله؟ نه ویلې به کوو غلطه خبره. ستا میک چا میوټ که؟ نه بالکل. اوس په شرط درته ورسه خپل د غاګانو لایف ته دا اوس ورسه چې ته دغه رقم خبرې وکړه چې ته دا کار مه کوه، کې ته هلته پرېښودلې بیا راشه موږ باندې نالت ووایه. نه ده پرېږدي، صحیح خبره ده وکړه، دا 100% حقیقت ده وویله، دا ټوله تجارت دی وروره، صفا خبره ده، نه ده پرېږدي. موږ وایي په جهر مو ویلي چې خپل مشرانو ته ووایسي 1-2 ویډیوګانې جوړ کړي چې موږ دا توهین نه کوو، څوک چې توهین کوي هغه ته به سزا میلاویږي. موږ په سر سترګو موږ خپل بیرته واپسې درسو ته راځو.
چې دوی توهین کوي موږ مجبور چې دفاع وکړو. بس پروردګار خیر وکړي قاری صاحب ډیره مننه. بس قاری صاحب کوشش وکړه خیر دی بیا هم درنه غوښتنه کوو ښه سړی په موږ ښه لګېږي قسم ګپ نه وتلي درته وایم ښه غیرتي سړی ځوان سړی علم در سره دی ستره سینه ولره خیر دی ټولو نه د یو د زنا خال کرڅي هغوی سره دوره علم نه وي بله ورځ یو مردوار دلته راغلو خدای دې خوله ماته کړه تو ته یې کنځل وکړو داسې خلکو ته زه خپلو خلکو ته وایم چې دلته هر څوی کاري صاحب دا اوس کمنټ کې په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي دا اوس په کمنټ کې په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي بس میوټ کوای کاری صاحب ته دوام ورکه خیر لګه گزاره اوسه کوه ډیره مننه ما د گزاره غواړم دی میوټ کوم دی الله بنده دا ته نن څه ګډي وډي را سره وایي او دی الله بنده زه گزاره وکړم او دی میوټ کړم بس الله اکبر کاری صاحب څه سره د خواهش دا ده چې د حق نه ځان لرې که بس خلاص نور شی نشته نه وروره دا خبره مو نه دی کړې چې حق نه ځان لرې که زه دا وایم چې کني داسې یو لیول سره مخته لاړ شه چې د مو کوم نوی نسل یو دوی نفرتونه کام شي دا ته یو ځای کې مطلب داسې سره پوه شي محترم د قاري صاحب لیول څه د قرآن او سنت ته په دې اړه باندې څه وایې کفتانه الحمد لله ثم الحمد لله اهل سنت والجماعت هر څه په قرآن او په احادیثو باندې ثابت لري ما د تاسو لملایانو نه یو پښتنه کړي مل دا تاسو چې درې وخت المنځ کوي دا المنځ مو په دې ټول مذهب کې له امام علي علیه السلام او له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راته ثابت کړي ولې نه راځي میدان ته والا کاری صاحب ما د توالو له زه اسلام کې علم نه لرم نو زه خو مولا نه یم علم نه دی حاصل کړی او تو ته ځکه احترام لرو بس ما صرف او صرف یو مسلمان خواهش نه کوم ډیره مننه چې وخت راکړو وخت نور نه نسم مننه ژوندای اوسئ الله مملس خدای مملس الله مملس السلام